زبیه زه هاشمیه مباهله زمانه چا ډیره سټډي وي من سیارنی حرفا فقط سیارنی ابدا یو علی پیر نزیاد زداوی فقط ابدا زیغ بندگی تا تیاریم هیچ کانه معبود هیچی نیست صرف خدای وحدت ذات الوحیات اول و آخر صرف شتاد شاد کی كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زبیه زه هاشمیه مباهله و نمجرد نخبل نظریه کی چوب کبلوای شم نه چا نظریو کی گوتی ویم نقطه چینه نه چوز بلغه اغا خطبه ما چوڑوی چو پخپلا نپیگوی نو بل سڑی تایوی چو دا کفر ده حسین ونی پاسناس و آقا بڑو کے بچائے نہ دے امام کل دے امام دین دے نور الجبلین دے اول الاولین دے والآخرین دے مالک کون و مکان دے مالک دین ایمان دے دسی دین ایمان مالک دسی بڑو کے بچائے نہ سکا خال کنی کی نستو المنز کیا آقا کبان اوز بلا من حال ہے آقا پیدو امام حسین به خدای سره نده برابر کرده ما د تولت امام حسین د خدای تیایت پروردگارا تت غاړي زدیر کم اومد علیون ولی ولاشتا چونکه نیشتا مخی ایلت نیشتا وسی شرک زه شرک خفی نی پویگم زه شرک جلی نی پویگم زه توحیدی عام نی پویگم زه توحیدی خاص نی پویگم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون درود بر شما سید جان. قربان شما سید جان. یو طلب لرم بیادبی معاف و مجبور ډیر یم تاسو څو ورځې مخکې یو تقریر کړی و هغه کې تاسو امام حسین باندې خبرې کړې وې ډېر ښه خلک یې تاسو شیر کړی دی صحیح سید جان دې باندې تاسو لږه روشنایي واچوئ چې آیا دا رښتا ده چې دی که د خلک هسې رنګ ورته لګوي یا پلش ورته لګوي خیلی خوب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بحق امیر المؤمنین انا سید السند اشرف الشرفاء احکم الحکماء قدوة الاولیاء نهجة الاهل یقین الکاملین اللاهین الفالحین ملك الصادق الطریقته الغراء والشریعته محمدی سید مجاهد حسین الحسینی هاشمی قلندر علی ولجوبه سلطان السلاسل فقراء درویشان جهان وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد الف لام میم را ما قسم مطلب ما قسم ده میم محمد مدونی واچا آل ری محمد رسول الله ما قسم بمالی محمد رسول الله ده ولو ان قرآنا سيرت به جبال او قطعت به الارض
او کلم بالموت بالله الامر جميعا. ما په هغه تقریر کې هغه پیمانه محبت امام حسین کې هغه شراب وحدنی توحید المطلق هغه باندې ما خبرې کړي، خو ما لوښي محفوظ نه پاسه کړي، ما تخیل نه پاسه کړي. غرض می چا مردم ازاری نده، نه خپلې نظریې کې چوک قبلوی شم، نه چا نظریو کې ګوتې ویم. نقطه چینم after a much more study on limited research. As a Sufism or Islamic greatest scholars of the world باندې as a admin as a owner خبرې کوم. شرک، زه شرک خفي نه پوهېږم، زه شرک جلی نه پوهېږم، زه توحید عام نه پوهېږم، زه توحید خاص نه پوهېږم، زه توحید خاص الخاص نه پوهېږم، زه توحید مطلق نه پوهېږم، زه واجب الوجود نه پوهېږم، زه ممکن الموجود نه پوهېږم، زه حد نه پوهېږم، حدود نه پوهېږم، زمان مکان تخیل نه مخکې. چې یو ډېر معذرت څخه غواړم، ډېر فلایټ د سالټ ساوند ډېر دیني اواز ده، چانې بد را نشي. په کار دی صرف نحوه خې زده وی، ما ډېر ښه طریقې څه ویلي، څه عبید نه و نه معبود څنګه گردان ښه بې زده کړی وي. خو صد افسوس یا خې صرف نحوه بدی و بیان و تفسیریه لکه یا منطقي لږ فکر بې ورته کړی و. زه یم څه عبید نه و نو معبود څنګه عبد عبد عبادت و معبود دسی پویا ورته پکار دی. او که خپله نه پوهېږي نو بل به ګرام نه ګڼي. افسوس دا دی چې هر څوک ځان ډېر دانشمند ګڼي، دانشمند نه وي، دانا نه وي. که تمام جهان داسې عالم و دانا وی دو داسې به تېرېدو. دین نه به توبه نعوذ بالله منها علیها د بني اسرائیلو توبه نعوذ بالله مولا څه بیادبي نه وي. بني اسرائیلو بکره بونه نه جوړو چې څوک یې څه سره دی، څوک یې څه شنه دی، څوک یې څه خړه دی، څوک یې څه براګه دی، چا ویله وخده دی، چا ویله لاړه دی. خو برکیف اونه بیونه رکه جوړوي، رکه میدان څه جنگی سپین مونه جوړ شي. خودی دویم اندسی څه ساجد نو، مثلا څه چا سجده نه دی کړي، تخلیقات نه مخکې اخته یم، څه چې تخلیق نه دی شوي. مثلا چا سجده مسجد اخته یې څه چا ته سجده وشي، و څه سړی چې نشته، ملک و ملیکان هم بیا سیا نشته، نو مسجد څنګه؟ امام حسین ما خدای سره نه دی برابر کړی. ما د ته ویله چې امام حسین د خدای ته یی څه پروردګارا ته څه غواړې زه دیر کم امت بچوم. لمونځ نه یم غږېدلی، امت بچولی نه غږېدلی. لمونځ زه ترک صلات نه یم، صلات صامتی، صلات ناطقی، صلات روحانی، صلات باطنی، صلات دایمون مازده. خو ګریمټیکلی مزده د یوه خبره هر یوې خبرې نه مخکې ته کوم
ز بنو هاشمیم. باید خجالت بکشد که به من درس میدهد. و برکیف تا یو خبره ده پکار ده مانا پختنوی و سړی نه پیږي پکار ده زه ورته وایم دا خو څه عیب نه دی خو انداز ولې ښه دی لکه د زه پستې پستې خبرې کوم اوریا نه یم همدالته یم والله څه مانه چا ډېره سټډي وي من سیارنی حرفا فقط سیارنی ابدا یو علی پیر نه زیاد زده وي فقط ابدا زه هغه بندگی ته تیار یم دلته منو ویلي حوزه مشهد کې هغوی مشهدي په مخکې مو ویلي والله زه بیا زه هاشمي یم مباهله ونه مجرا که ته هر څومره علم وکړي چې وکړي زه بیا یو لفظ کیایم که ته داناوي فحل من مذکره کنی ځنه عباده دسیه که الواحد ساعت تفکر خیر من 70 سنه ذکر یو فکر اویا کل عبادت نبیختد آیا دست عبادتش تست به مراقبه مشرطه مخربه مخصبه کیگی خود افسوس نکام داشت اکثر اهل علم سره کیگی زه خود دیوانه یالیم دویم زه دیر پمینیم مثلا څه مخلوق نشته یعنی خالق اخته څه مخلوقاتی جوړ کړی وي اوس مخلوق نه مخته زخته یم خالق شته لکه فکر وکړئ زه اوس هیڅوک ساجد نشته آیا مسجد شته دینی خو ډېر وړوکی پیږي که صرف نحوه د نه زده خو دنې ډېر ډاډه څه دا خو ډېر ښه دي د صرف نحوه بدي و بیان و منطقې ډېر دا ښه دي اوس پوهېږي بار کې کیدای شي پوهېږئ یا نه پوهېږئ خامخا چیرل کوئ خوند دیر کوي نقطه چینی مزه دیر کوي یو مرید رو ته راغلم ورته یې سیده چوک داسې خبر کې مله بچیه دوا ورته وکړه ډېر غوسه شو بچیه دا قوتونه دا طاغوتي چې انسان غوسه کوي ما ځانه ډېر په تکلیف ډېر مجاهدت و به مراقبه و مشرطه مخصبه مخربه ځانم لګوریا کړي به ارتکاز و اعتکاف به خلوت خاص الخاص به پرهیزی ډېر ترک حیواني ډېر په مشکت نو یوه خبره مو ته وکړه ما ورته ویلم وله بچیه یوه ورځه یو مرشد و هغه لفظې ونې ډېرې راټولې وې تا غونته یو ملنګ ونې راغو خپل مرید ته یم تا غونته یو ملنګ ونې راغو د هغه لفظې ونه شړي لاندې نه غلطې غیبت مه کوه صد افسوس زه د هغه لفظې شړم ورته غیبت مه کوه نه بچیه موسم خزان دی اوس خزان دی چونکه الیون ولی ولاشتا چونکه نیشتا مخکې ویله څه نیشتا اوس هېڅ شته بخیر زه کربلا کې هغوی شبان سره ما ډېره ښه جمع کړې وه هغه ډېر ښه بهترین سړی دی ډېره ښکلې جمع مو کړې وه او سره او کامل استاد او ډېر ونه راضي یم و اهل علم سړي سره سړي جمع ډېر خوند کوي مزه کوي اور خبرې ما په توحید باندې کړې وې لا اله الا الله ذکر نه څه دا ډېر افضل دی د نورو ذکرو کې او څوک څه لا اله الا الله ما بچپن نه دا ذکر ډېر ویت کړی دی ډېر بې بها او زه شرک نشم کولی چې څوک نفي اثبات باندې پوهېږي هغه شرک نشي کولی ما یو حرف کې شرک نه دی کړی
یوونه د نهج البلاغې هغه خطبه ما جوړوي چې په خپله نه پوهېږو نو بل سړي ته یې چې دا کفر دی را مردم ازار یعنی کفر است. اندسی خور بازار ته بیله لاړلم خلکونه بغیر ما یو سړي ته زه مجاهد بابا یم ویله یه خطبه چیه یوه بله زیاړه وکړه ویله نه زه دویم ویله نه تا غونته ښه متصالویخ نشي ویلی دغه بازار کې پوښتنه وکړه یو قهرمان یم خو څه ویله نه څه ملاوندم ویله خپله به پسانم را سره کي ویله ویوندم ویله نه مو چشته وی یوه زیاړه بله وکړه نو بیا څه داسې لاس قدم دانشمند و رسون شو سید غلطي مو وکړه ببخشید معاف که مله والله مغه ټایم کې مو معاف کړی چې هغه دوبۍ کې د متمخانې کې ویله چې زه به سید ته زیاړه کوم هغې کې پرې نه مخلصولي هغه حسین ایماني کړی زه بیا درته یو لفظ کویم زه بنو هاشم یم بنو هاشمی یم پلار ته ویلي وو چې بچیه قطعا به تاسو که آیا دا په مو دستور راغلی دی که موتا یزید در تراغللوه مو تاسو هاشمیانو باندې دا امری دی چې هغه ته به غلط لیاره نه ښیو ای اهل جهان زه یو وړوکی غونته کلام درته یم الا بالله الا بالله چې هاشمیان چاته غلطه لیاره نشي ښیی دا خدای دپاره و الا الله مقوی طرف ندا منصوب دی دا غلطه لیاره نشی خیلی امکان ندارد خو نورو باندې با فکر کئی اسلام تاریخ نه بر کسی علی زمانه کی ابو موسی اشعری دین ته یې څه ګټه نه دی ویر کړي عمر اوسو بلبلی کوپای ګڼله تاریخ پاته دی که چې تخیی کړي وي امت سره قاضي شریح و مفتی و که چې ته ښه کردار یې اپناو کړی وي موسی و عیسی زمانه کې جوزف و جوزفس انانوس حضرت عیسی سره یې څه وکړه غره نارکوش عیسی ابن مریم یو دا دین کو تاک دو اکثر دین خط دو اکثر ته پیغمبر یې ټول عمر مدرسو کې بیت المقدس کې درسونه مو ویله انداسې اهل بیتو سې مباهله یې انداسې منو کوی خلک به راتلل مقابله کولی امام رضا سی به راغله دا نور به راغله دستور دی تا قیامت جاری بوي چلیږي نو هغه ماته غفرالدین ویله چې دومره علم کې چا دنه فایده واخیسته مله صد افسوس خلک زیاړې کوي او زه ورته دوا کوم ویله نو ویلي مله انجیل یو ښه نه یوه خبره راته په زړه شوه یوه اورېزه عیسی ابن مریم یوه غره ته وخېږي جبل قاسم ده یروشلم کې ده یروشلم چې ته هیڅ کوم ځای کې بیت المقدس جوړ دی دیده وروخیږي نو چوک ورته یو خاص شاګرد ورسې لاړ شي اصحاب ښیي مرید ښیي ورسې لاړو شمعون نومېدو څخه به ډېرې مینې نه ورته ویله پترس ورته یوسف بن مریم ولې راغلي ویله خلکو ډېر تنګ کړی یم نو ته خو نبي قوت نبوت څه ویله دا خلک پوه کړه څنګه انجیل خوند ویله ته خو خداوند یې څنګه انجیل یو خوند نکې لیکلی دی مجبور یم واشه ته وایم ما څه کار څه زه رد و بدل کړم هغه ورته یایي شمعون ته ښه خبر یې چا سترګې نه وي خاورو نه مو سترګې جوړ کړې ورکې کې مخلي سترګې شوې چا پیزه نه وه خاورو مو پیزه جوړه کړه پیزه شوه چا غوږ نه و خاورو نه مو غوږ جوړ کړه اوس یې خاښ مو کو غوږ شو نبینا مو جوړ کړه ګونګ مو جوړ کړه ړانده مو جوړ کړه کاڼه مو جوړ کړه ای پترس لاعلاجه بیماران مو جوړ کړه
لاعلاج بیماران مو جوړ کړ، لیوانی مو جوړ کړ، ایتو په مخ کې مډیر مردگان زنده کړ، خو هیڅ مشکل نه و. نن مې یو جاهل پیاولو ډېر ستړی کړی یم. که تو علم عقل نه بالا خبره وکم نو ته به مجبور وي انداسې بیایي. دا ګرامه نه ګڼم، زه بې خبره ګڼم دوی خلک. والله دوی ته زه ګرام نه یم. یو ایران کې یو آیت الله سره جمع کړو. امام کرمی والا ډېر و، اکثر موسی اوس نجاب نه پیدل سیا کربلا پورې ډېرو خلکو د کربلا کې لیدلی دی. هغه د موت یې ویله پښتنه د نه کوم، پښتنه یې وکړه. اندغ واجب الوجود باندې غږېدلو، انده واجب الوجود. هغه د موتیس واجب الوجود منطق و فلسفه سه لکه دوی ویلی دی منطق و فلسفه سه خدای ده دا فیلد ما ده، ایمو فیلد ده دا علم عرفان. منطق و فلسفه سه ایچ دادی تا دا خدای ته ای مالا معنای چه ده ای و لفظ که ویا ولار وجود که خدای ده. ملار وجود که خدای دی، ملتا وجودی ولا ملتا کشتا، ما کشتا. آیا ایوی میوی کی معنی کشتا یا خخولی انگور کشتا، انار کشتا؟ خلشو مولک بیا واجب د عربی ډیر فصیح لنگویج دی، ډیر ښکلي آسان ترین زبان د لنگویج دی all of world. انا يعرف كل عربي، انا بذات العرب سيد الحاشمي. بيام سيد الحاشمي ام دالاس کرسا قرآن ده خدای کدینه استلور شم نو غادر ته ویله ظالم یم، ګولډ میډالیست یم، ماله ډېر ښه، ماله پوښتنه درنه کوی شم ویله ماله الف ده زده، الف ده زده؟ ویله سیدی عزیزی من چرا به من مسخره میزنی؟ الا من مسخره نمیزنم، مالا زه مسخرې نه وایم، توبه نعوذ بالله. تاسې نه یو ډېر غریب سړي سیانه شم، تا خو به یو محنت کړی وي، تا محنت ضایع کول نه غواړم، څه هر څه طریقې سه وي، هسې با علم یم. ویلندا مولانا الف رموز یو کاف ده زده، الف ته الف ویلی کوم مقام باندې اول الف ولیکل شو، هغه مقام څه نامه دی؟ الف ته الف ویلی ای ایدی ابجدی مکتوبی ابجدی ملفوظی پرېږده، تکثیر کوئی مولایی چې الف ځان ته اسم اعظم دی، الف واحد اسم اعظم، الف واحد اسم اعظم دی، تکثیر کوئی نه، د نورو خو به ضرورت نشي. الف خو مالا ډېر غوټ دی، الف عربی کی 1000 تعیید خلق سے چوک عربستان کی اوسیگی یا عربستان کی گاڑی موڑی چلوی دبئی و قطر و کی دا پپیگی. الف 1000 تعیید. دا نقطه عربی کی نقطه غنده سیپرونه چوایشی عربی کی نا الف نقاط واحد الف زر نقطونه یو الف جوڑی کی زکا الف ہوتے ہیں. ارڅه مله نقطې نه جمع کوو. ما یو کتاب پڑھو کړو نقطة الاسرار نامه و سید علی خمدان
1100 صفحې و. د نکتې اسرار معلوم نه و کړی. هغه دنیا کې ډیر مشهور، ډیر عظیم 10 लाख خلک سرینگر کې صرف 21 ورځې شیعه کړي. ایوه خطبه سه سمنان صد علی همدانی هستم که علی را همه میدانم. من از همدانم علی را همه دانم. زاغ همدانیم چه علی ده طول پیشندم. دیر عظیم شخصیت شد. اگر کتاب مو پڑھو کو نقطة الاسرار 1100 صفحه خود نقطه اسرار نو معلوم کرے. او یو وړو کې کوم طلب څخه ویل انا قال علي انا نقطة تحت الباي مولا دي څه هغه بین لاندې نقطه یم. ایوه ملا مولا نهج البالغه کی ای العلم نقطه وکثرها الجاهلون. علم یوه نقطه ده، جاهلون استره کړي. زنه نهج البالغه کی مولا علی ای ارڅا نقطینی جمع وکوم علم تا الف زر نقطونه جوړیږي. هغه ډیر غوړ ده. خدای د دیوانه علی و مستنه و سواره. اکثر به علما بهلول سا ډیر وخت اخیری که مجبور شو بهلول جیم العلم نقطة وکثرها الجاهلون. چوک جنون اختیار کوي، چوک جلوتن کیږي، چوک جبل تخیج. اکثر بچوته ویل مسجد ته نرسی دانه کې ډیر خولي خولي حکایات یې بهلول منه. تو سوال منځ کې شیان یې دوی دا کوي دا کوي ډیر خو. دویم ما یو بل لفظ کړی دی چې حسین المذنب اختار دی. زه خپل خبرونه نه وړم. المنز نه امام حسین بختار ده. ما ویلی دی ما وی تا نه ما پرکتیکل خیال ده. یو سړی ما توخه آدم نونی سجد انبیاء ابراهیم علیه السلام پوری اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل ابراهیم و آل علی و اولاد علی. یو سړی ما ته داسې پرکټیکل وښیه دغه نه دغه سړي الموز حسین نه بهتر دی. خو که ته وایي چې هغه یا خپلم خلکو څه نمه یا نه خلم خوله به مخیره نشي. ویله زر امام حسین شهید کوی ویله جمع الموز نه وختیږي. وی آیا هغه الموز او نه توبه نعوذ بالله منها علیها څه وکود. ما بیاد توله والله ز ترک صلات نیم. بیا اهل تسنود خالقی ایچ دین است حسین، دین پناه است حسین. سرداد نداد است در دست یزید، خکاکی بینا لا اله است حسین. حسین دین ده، نماز دیدین یو رکن ده، فرایدین ده، اصول دین نده. اصول دین که اول توحید، نفیس بود لا اله الا الله. دویم عدل، دریم نبوت، سرم امامت، پنجم قیامت. دا اصول دین دی. شریعت سخته هم دیر خوله. شریعت نیا پیغم طریقت نیا الشریعته الاقوالی الطریقته الافعالی الحقیقته الاحوالی المعرفته الوصالی. شریعت فقط و ایناده طریقت عمل کول دی، حقیقت خال ترسیدل دی، معرفت رو بلو لیدل دی. هر شریعتو کل بحر
الطریقته کالسفینه الحقیقته کالکون المعرفته کالدار. قال امام جعفر صادق علیه السلام فی کتاب فقرنامه امام جعفر صادق امام ناطق. یا معدن الاسرار کتاب امام جعفر صادق علیه السلام، یا ملا حیدر آمیلی کتاب، یو ډیر شخصیات سره مجامع کوله. حسن زدای آمیلی ینگ و جوان و جمع مسکوله او زه یقین سیایم چې هغه ډیر عالم دی. بعض خلخانو کې امام رضا نشته کنی هغه افتخار نمیگی دغه بازار کې اوسیږي دوی په مخ کې ماته مړیا کوله مو به اکثر هغوی کتللو. ډیر بوکس یاره کړي وو انیس الحکم غوی ذکر ذاکر و مذکور نور علی نور ډیر کتابونه زخ ډیر کړي دي کنه. یو شینیاونه ډیر خوشحال یم خو خپل آیت الله دی هغه اما تاسو کې چې اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی ودا د پوندې خلکو سلنجه دی هغه چې نه اشهد ان فاطمه الزهرا عصمت الله الکبرى الحجه الله الحجج دویا په کور دی. اهل الشریعته هغه ویلي دي او زه یې اپریشیټ کوم. I like much more him. حق ولا خالق ټول رنی ګرون دي عادل یم حق تاسو وایي تاسو سم ارګلې نو حقیقي ما به منصور غونته 72 ټوټې کوي کمانو سیری گانیا که منصور خو نزدای که اکا ستر وری ولا خبر ایوا دیوانا و خلقو انا مجنون العری ما با کیمی ماشین کیو باسی یا با کباب را نجوڑوی خپلی خبری ننوارم غلطی آیم نه غلط نمانم بیو صورت یا بیاتیم هاشمیم ز بنو هاشمیم ما با چوک چوکوی کربلا غونده یو اوریزه یو چغلخور لوڑلو ماویالا یا امیر ویلا ابن عباس اختاده ویلی قرآن تفسیر کوي لگی دغزوی که عدالت کرده یو مایکرو سوتی بنو هاشم ده قرآن اندوی باندی نازل شوه ده زو چرا 50 در 50 کنم چشت از 50 و 50 کم زونو سره ویلا نه قرآن تفسیر ده کوي خو اثبات ولایت امیر المؤمنین ده یا آه خو اقا لبس کی خوان دوست بنو هاشم دی 250 در 50 کی خبر اډیر اوږده چې ته به تفسیر څه بیان کوم او روم څه بیا وتی چې دا بنو هاشمیان دي 240 رسیده شي څه نڅو او باید خجالت بکشد که به آل رسول درس بدهد او که صفاتی منوی ذاتی نمنوی در شاید تیک نده دعای کمیل که دیر خیای یا سیدی و مولای و ربی او سید مولا و ربی من لی غیرک تاسو نما غیر ماکی افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون مؤمنانی و پسی کان خودس نیو نو یو اوریزم یو دانشمندی و دکتر تا اولا معتدیه آیا یو علم سی خو بعد فیلت پکار دی ملا بعد خیچ واسی ندی بعد و سیاه ندی پکار یو بعد سڑی سیاه بعد ندی پکار
نو څه وایم چې دا ښه دی دا ښه نه دی دا ښه دی دا ښه نه دی په من چی صحنه امام خوړلی نه دی چې تبلیغ رنی خاک وي یا دسترخوان امام خسانه مچی ته خونی کریا لنډیږي نه یا چې ته چرته ټیکاره کړي وي نه هیڅ غرض ندارم هیچ خواص دین و دنیا ندارم نه ترس از جهنم است ولا نه خواص دین و دنیا مانی خو گرانده یکی و غلطی لرم صرف اهل بیت رنی دیر گراندی که دا گناه وی دیر غوړ گناه کاریم خب هر کیف